سلامونه. زه ډاکټر نوید خپلواک یم. نن در سره د روژې په صحي یا روغتیایي ګټو خبرې کوم. شاید باور مو ونه شي، تر اوسه د ګلوبلایزیشن یا د پرمختګ په دې دنیا کې ځینې ناممکن پروژه یا فاسټینګ ممکن شوي دي. ګورئ، پروژه کې د دې ترڅنګ چې زموږ د سپېڅلي دین یوه بنا ده، زښتې زیاتې روغتیایي ګټې نغښتې دي. حتی د سرطان تداوي پروژه ممکنه ده، د شکر سره مجادله او خپل د وجود غړو او انساجو ته یو نوی ژوند پروژه باندې ورکولی شو. راځو دقیق میکانیزم او هغه ساینټیفیک لارې چارې چې څنګه د روژې په نیولو یا په نه خوراک او نه څښاک او ورسره په نورو فزیکي کړنو بدن څنګه رغولی شو. ګورئ، زموږ خواړه په خپل ترکیب کې یا پروټین لري، یا شحمیات لري، او یا هم کاربوهایډریټ یا قندونه لري. کله چې موږ دا خواړه وخورو، ویژو، یو سلسله د هضم په خوله کې کیږي او د هغې نه وروسته د مارپیچو حرکاتو په واسطه معدې ته راځي. دغه خواړه بالاخره معده کې هضم شي او له معدې نه وروسته متباقي هضم په وړو کولمو کې او بالاخره په غټو کولمو کې سرته رسیږي. له دې وروسته به دا خواړه راځي چیرته؟ د وینې جریان ته، بلډ سرکولیشن یا د وینې جریان. او د وینې له جریان نه بیا د بدن مختلفو سیمو ته انتقالیږي او هلته د ضرورت پر اساس یا استفاده کیږي او یا هم ذخیره کیږي. که مستقیما وغږیږو چې د روژې نیول د شکر ناروغ ته څه ګټه لري. کله چې د خوراکي توکو دغه منبع یا قندونه د وینې جریان ته راننوتل، نو اتومات د وینې په جریان کې ګلوکوز لوړ کیږي. ګلوکوز یا همدا خواږه د وینې په جریان کې چې کله ګلوکوز زیات شو، د اوږدې مودې لپاره زیات پاتې شو، دا شوه د شکر ناروغي. د همدې میکانیزم لپاره بدن څه کوي؟ د پنکریاس په نامه دا غده، دلته په دې تصویر کې تاسو لیدلی شئ، پنکریاس یو هارمون تولیدوي د بیټا حجراتو نه، د انسولین په نامه. دغه انسولین بالاخره راځي د خپلو آخذو د لارې حجراتو ته او په حجراتو کې د ګلوکوز دروازې پرانیزي او ګلوکوز د وینې له جریان نه بالاخره راځي حجراتو ته. په دې ترتیب سره بدن خپل د ګلوکوز یا د وینې په جریان کې دغه ګلوکوز یا قندونه کنټرول ساتي. کله چې په حجراتو کې ذخیره شول دغه ګلوکوز، نو د ګلایکوجن نومیږي، یعنی هغه بڼه چې ګلوکوز پکې ذخیره کیږي دې ته ګلایکوجن وایي. د ګلوکوز ذخیره شوې بڼه ګلایکوجن ده. دا یو پولیساکراید ده، داسې یو سټرکچر یا ساختمان لري. دا ګرد چې وینئ دا هر یو د ګلوکوز یو مالیکول ده. ګلایکوجن ذخیره کیږي په حجراتو کې، د بدن په مختلفو حجراتو کې د انسولین په واسطه. که چیرې د وینې په جریان کې ګلوکوز کم شو، شکر راټیټ شو، نو همدغه د پنکریاس غده یو بل هارمون د ګلوکوګان په نامه ترشح کوي. ګلوکوګان، دغه ګلوکوګان هارمون بالاخره لاس په کار کیږي او ذخیره شوي ګلوکوز چې د ګلایکوجن په بڼه ول، دا بیرته په ګلوکوز باندې تبدیلی، ګلایکوجینولایسس کیږي. اوکې، نو کله چې ګلایکوجن پارچه پارچه او ټوټه ټوټه شو، د ګلوکوز په شکل باندې د وینې جریان ته راننوځي او بیرته هغه ایکولیبرم برقرار ساتي د ګلوکوز د وینې په جریان کې. دغه نورمال میکانیزم ده. پروژه کې څه پیښیږي؟ ګورئ، که موږ همیشه یعنی د کال 12 میاشتې خواړه خورو او یو د فاسټینګ یا د روژې په نامه یو بریک پکې نه نیسو، بغیر له دې چې په هغه دیني او اسلامي اړخ وغږیږو، ساینټیفیک یا ساینسي ضوابط موجود دي چې د روژې هڅونه پکې کیږي او روژه حتی د سرطانونو په درملنه کې مثمره ثابته شوې ده. ګورئ، که موږ خواړه د یوې میاشتې لپاره یا د یوې مودې لپاره بندوو، پیښیږي څه؟ د وینې جریان ته چې کوم ګلوکوز خواړه مو بند کړل،
نه کاربوهایډریټ د وینې وجود ته راغی، نه شحم د وینې وجود ته راغی، او نه هم پروټین زموږ وجود ته راننوت. صحیح؟ نه یې هضم وشو او نه بالاخره بلډ سرکولیشن د وینې جریان ته څه راغلل. دلته ورو بالاخره موږ د ګلوکوز د کمبود سره مخ کیږو په وجود کې. ګلوکوز ټیټیږي یا شکر ټیټیږي. کله چې شکر ټیټ شي نو د بهرنۍ منبع نه خو موږ روژه نیولې ده، ګلوکوز یا قندونه نشو خوړلی. څه پیښیږي؟ بدن لاس په کار کیږي او د ګلوکوګان هارمون د همدې پنکریاس غدې په واسطه راشو کیږي او زموږ په وجود کې سټور شوي یا ذخیره شوي ګلایکوجنونه چې د ګلوکوز مالیکولونه یو ځای شول او ګلایکوجن سره جوړ کړ، دا ډیری په لیور یا په زموږ په ینه کې ذخیره کیږي، همدا رقم په عضلاتو کې ذخیره کیږي، د عضلاتو ترڅنګ په شحمي حجراتو کې یا اډیپوز ټیشوز په دوه کې ذخیره کیږي. اتومات د ولګي په حالت کې ګلوکوګان لاس په کار شي او په دوه کې دا ذخیره شوي ګلایکوجنونه راوباسي د وینې جریان ته او بالاخره بدن د ای ټي پی یا اډینوسین ټرای فاسفیټ په تبدیلیدو خپل د انرژي ضرورتونه پې پوره کوي. ښه، که موږ روژه دوامداره ونیسو څو ګټې پکې کوو. لومړی، د هاضمې جهاز د خوراکي توکو په هضم کې تقریبا ساینسي ضوابط داسې ښیي چې 80% انرژي د بدن یا ای ټي پی مصرف کوي. دا کوم خواړه چې خورو او بالاخره دا وجود ته ننوځي د دو پروسه د هضم، جذب او مصرف دومره اسانه نه ده، بلکې زموږ د وجود خپله انرژي اخلي او مصرف کوي. لومړی زموږ 80% د بدن هغه انرژي چې په هضم باندې په 3 وختو کې مصرف کېدل هغه نور نه مصرف کیږي بلکې په یو وخت کې مصرف کیږي. دا یو فاصله وجود وکړله د انرژي. دویم څه وشول؟ په کولمو کې موږ په غټو کولمو کې د مایکروبایوم په نامه یو بله دنیا د میکروبونو لرو چې دا په حقیقت کې زموږ د بدن د دفاعي حجراتو لومړنۍ کرښه ده، یعنی هغه د بدن لومړۍ مجادله د میکروبونو سره د بهرنیو دښمنانو سره د همدغه حجراتو په واسطه مایکروبایوم د همدغه حجراتو په واسطه باندې کیږي. کله چې خواړه ونه خورو نو مایکروبایوم څه کیږي؟ دغه ډایجسشن نه کوي، ځکه خواړه نشته دي. چې ډایجسشن ونه شو نو زموږ مایکروبایوم یا دغه میکروبونه چې په غټو کولمو کې دي او د دفاعي کرښو حیثیت لري، دا په ریسټ فیز کې او هیلدي پاتې کیږي، یعنی په استراحت فیز کې او د تولید د مثل کې مقدار زیاتیږي. کله چې مقدار زیات شو نو زموږ د وجود دفاعي کرښې قوي کیږي او له دې سره د بدن ته د راتلونکي هر ویروس او میکروب سره مجادله ممکنه ده. دا شو یوه ګټه په هاضمي جهاز کې. دویمه ګټه دا چې په هضم کې 80% انرژي مصرف نشوله. دریم څه کیږي؟ ګورئ، دغه پروسه د خوراک دوامداره روانه وي، ګلوکوز جګیږي او انسولین پسې تولیدیږي. بالاخره وخت داسې راورسیږي چې نور د پنکریاس غده نشي کولای د هر جګ شوي ګلوکوز لپاره انسولین تولید کړي او دې ته وایي ټایپ 2 ډایبیټیز یا د شکر دویمه بڼه. کله چې ګلوکوز بې خاصیته شو انسولین بې خاصیته شو، د ګلوکوز په کنټرول کې ونډه وانه غیستله نو دویم ډول شکر منځ راځي. د روژې په نیولو سره مطلق د دویم ډول شکر خطرات له منځه ځي. هغه کورنۍ چې پلار او مور او کاکا ماما تره دی پکې شکر لري، د هغوی د کورونو غړي د شکر له خطر سره که احیانا مخ وي، خوري اسکي ورزش نه کوي، هغوی د روژې له فرصت نه د یو ډاکټر یا د یو صحي ماخذ په حیث استفاده وکړي. دی کولی شي چې د شکر سره په ډیره ښه مجادله وکړي. یوه بله ډیره مهمه موضوع چې دلته باید یادونه ورته وکړم، ګورئ تر اوسه په طبابت کې سره له دې پرمختللو وسایلو او له امکاناتو ډکې دنیا سره هیڅوک او هیڅ ډول درمل نه دي توانیدلی چې انسولین کنټرول کړي، کمی کړي یا په وجود کې زیات کړي. دا کوم درمل چې په ټایپ 1 ډایبیټیز کې یا په لومړي ډول شکر کې انسولین بیخي تولیدیږي نه، هلته هیڅ بحث د انسولین نشته ده، بیرون نه باید د بازاري انسولین واخلو زرخې وجود ته. په دویم ډول شکر کې څه کیږي؟ د انسولین مقدار په وینه کې زیاتیږي، هایپر انسولینیمیا منځته راځي
انسولین په وینه کې زیات شي. چې کله په وینه کې زیات شو ولې دا بې ګټې بې فایدې او بې مفهومه انسولین دی، هلته د ګلوکوز په کنټرول کې مرسته نه کوي، نو د وینې په جریان کې انسولین شول زیات. دغه انسولین لا تر اوسه پورې په طب کې هیڅ ډول درمل، میتود او تخنیک نشته دي چې راکمې کړي الا مګر فاسټینګ یا روژه نیول. انسولین د څه شي سره بیخي تولیدات کمیږي؟ د فاسټینګ یا د روژې نیولو سره. ګورئ کله چې انسولین کم شو څه پیښیږي؟ د بدن انابولیزم کمیږي. دا یو انابولیک هورمون ده. انابولیک هورمون کوم هورمونونو ته وایي؟ هغه هورمونونه چې د بدن په وده کې، ګروت کې، د حجراتو په ډیر فعالیت کې او ډیر تولید د مثل کې رول لري انابولیک هورمون. کله چې انسولین کمیږي نو موږ اتومات ورزو د وزن کمیدو سره مخ کیږو. کم حجرات له منځه ځي؟ هغه حجرات چې هغه فاسد دي، ورو ورو پری کانسرس دي، د سرطانونو سره بدن مخ کوي، دا بالاخره کمیږي. خپله انسولین د څه شي په واسطه ممکن ده چې کم تولید شي؟ د فاسټینګ یا د روژې د نیولو په واسطه باندې. لا تر اوسه هیڅ داسې درمل موږ نه لرو په طب کې، په طبابت او صحي سکتور کې، چې هغه د پخپله په بیټا سل یا د پنکریاس په بیټا حجره باندې عمل وکړي او د انسولین په مقدار کې کمبود او زیاتوالی راولي. یوازې نه خوراک، نه څښاک او د روژې نیول دا کولی شي د انسولین مقدار په وجود کې راکم کړي. د شکر ترڅنګ یو څه چې په شروع کې مو هم ورته اشاره وکړله چې د 2014 کال د نوبل نړیواله جایزه هم د روژې ته فاسټینګ په موضوع کې یا د روژې په موضوع کې یو عالم واخیستله. د آرټوفیجي په نامه یو ډیر آرټوفیجي څه معنا لري؟ کله چې موږ روژه ونیسو، هیڅ نه خورو، نه اسکو، بدن د انرژۍ د فقدان سره مخ شو. درست؟ بدن معنا څه؟ زموږ حجرات د انرژۍ د فقدان سره مخ شول. دلته په اتومات ډول باندې زموږ بدن یا حجرات لاس په کار کیږي. اوټو یا اتومات او فیجي د حجراتو ماتیدل او ټوټه کیدل. که فرض وکړئ دا زموږ د بدن یوه حجره ده، په حجره کې لرو هسته، په هسته کې لرو کوچنی بل سټرکچر هستچه او د دوی په منځ کې ډي ان اے او جنیټیک کوډونه دي. په داخل د حجره کې موږ سایټوپلازمیک ارګانلیز یا په سایټوپلازم کې مربوط ارګانونه لرو، مثلا اندوپلازمیک ریټیکولم چې دا معمولا فیزیولوژیک بحثونه دي. همدا رقم مایټوکاندریا لرو چې د انرژۍ تولید پکې کیږي. لایسوزومز لرو، بلا ډیر نور ارګانونه په ارګانلیز موږ په یوه حجره کې لاس په کار دي چې د بدن فعالیتونه سرته ورسوي. اصلا دا د څه شي نه جوړ شوي دي دغه ارګانونه؟ دا په مجموع کې له پروټینونو نه چې دا خوري پروټین نه جوړ شوی ده. پروټین دا څه چې خورو راځي حجراتو کې، بالاخره د دغه ارګانونو په تشکیل کې را سره مرسته کوي، ونډه اخلي. دا پروټین دي، شحمیات یا لیپیډز دي، همدا رقم قندونه دي یا کاربوهایډریټس چې موږ د خوراکي توکو د لارې دا هر څه اخلو او خورو او بدن ته پې وده، انرژي او نمو وربخو. کله چې ډوډۍ نه خورو، اوبه نه څښو، بدن د ولږې سره مخ کوو، نو پیښیږي څه؟ دلته زموږ بدن په اتومات ډول، آرټوفیجي په اتومات ډول لاس په کار کیږي او د دغه کوچنیو ارګانونو چې د پروټینونو نه تشکیل شوي دي یا د شحمیاتو او د کاربوهایډریټونو نه تشکیل شوي دي، د دوی ډایجسشن کوي. دا خپله اخلي د مخصوصو میکانیزمونو په واسطه دغه ارګانونه ټوټه ټوټه کوي او بیرته یې په څه شي باندې تبدیلوي؟ په پروټین باندې تبدیلوي، په شحمو باندې تبدیلوي، په کاربوهایډریټو باندې تبدیلوي او راوباسي د وینې جریان ته، بلډ سرکولیشن ته یې راوړي. کله چې د وینې جریان ته راغلل نو دلته تینا وینه د بدن مختلفو ساحو ته انتقالوي او خوري. څه پیښ شول؟ ګورئ
په شروع کې موږ خواړه خوړل، د خوړو اجزاوې څه ول؟ پروټین، لیپیډز، کاربوهایډریټس. کله چې وجود د خوراک له فقدان سره مخ کیږي او لږوي، نو بیرته د یو اتومات ډایجسشن یا هضم په واسطه دغه حجراتو کې موجود پروټینونه او شحمیات ټوټه ټوټه کیږي او د وینې جریان ته راځي او د وینې د جریان نه بالاخره د بدن مختلفو غړو ته انتقالیږي او ATP اډینوسین ټرای فاسفیټ انرژي جوړوي او دغه انرژي ده چې زموږ په بدن کې جوړیږي او د حجراتو د فعالیت لپاره ګټه کوي. ښه، د روژې نیول دغه ذخیره شوي پروټینونه او شحمیات د حجراتو نه راوباسي او بیرته یې په یوې نوې بڼه د بدن مختلفو نور حجراتو ته چې اړتیا ورته لري ورکوي. همدغه میکانیزم په طب کې یا د روغتیا په دنیا کې په هیڅ ډول درمل او په هیڅ ډول عملیات ممکن نه ده الا مګر روژه ونیسو. نو د هغه تقدس او رحمتونو ترڅنګ بلا زیاتې صحي نورې ګټې لري چې هغه په دې یوه ویډیو کې یا په یو لیکچر کې زه نشم راټولولی. په هر حال یو بل دقیق میکانیزم یې در سره شریکوم چې یو څه نور هم د روژې په حکمتونو او په ساینسي ضوابطو سره پوه شو. ګورئ، سرطان یا کینسر اصلا په طب کې یا په انکالوژي کې موږ د نیوپلازم ته یا سربخود او خپلسري او طغیاني ودې ته د کینسر اطلاق کیږي. نیوپلازم، نیو یعنی نوی، پلازم وده، نوی وده په وجود کې وشوله، دې ته وایي کینسر. څنګه منځته راځي؟ زموږ په وجود کې حجرات موجود دي، ځینې حجرات تخریب شوي دي، مثلا په هډوکي کې یوه حجره تخریب شوې ده. دغه حجره که له منځه لاړه نشي په عصري وخت کې د وده یې بالاخره نورې تخریب شوي حجرې جوړوي او ورو ورو بالاخره میوټیشن او بدلونونه کوي او دغه بدلونونه بالاخره د بدن د دفاعي سیستم په واسطه نه کنټرولېږي. چې کنټرول نشول پیښیږي څه؟ په خپل سر وده کوي او زی د یوه نامعلومه او طغیاني کتله جوړوي چې هغه ته موږ سرطان وایي. د سرطان علاج تر اوسه پورې قطعي نه ده ممکن. یوازې په اوله درجه او دویمه درجه کې کولی شي د جراحۍ او د کیموتراپي واکسینونو په واسطه سرطان مهار کو، له منځه یې ویسو. ولې که پرمختللی شو ټول وجود یې ونیو بیا معالجه ممکنه نه ده. البته چیرته نه ده ممکنه؟ په طب کې نه ده ممکنه. ولې فاسټینګ یا د روژې نیول د سرطان د معالجې سبب ګرځېدلی. دغه ریسرچ د امریکې په دا یو ټرایل، بلکې دا داسې یو ټرایل په انسانانو تطبیق شو چې په سرطان مبتلا ول، په هغوی اوږده فاسټینګ یا روژه ونیوله او بالاخره نتیجه دا شو چې دوی د سرطان د ناروغۍ وژغورل شول. د بوسټون په نامه یوه ډیره پرمختللې یونیورسټي یا طبي پوهنتون ده په امریکې کې، یونیورسټي. دوی په 2014 کال کې د روژې یا د فاسټینګ په حکمتونو کې یوه د سرطان معالجه وبلله او دا یې تثبیت کړله ټولې دنیا ته چې په دې باندې موږ کولی شو سرطان معالجه کړو. ورځو میکانیزم ته څنګه کولی شي چې سرطان د روژې په واسطه معالجه کړو یا د نه خوراک په واسطه باندې دا معالجه کړو. ښه، ګورئ، زموږ په وجود کې مخکې ما وویل چې ناروغه مریضې حجرې موجودې دي، پری کانسرس سلز یا هغه حجرات چې که کنټرول نشي، مخنیوی ونشي، وده یې ورځي سرطانونو ته ارتقا کوي. پری کانسرس سلز، دغه پری کانسرس سلز د روژې په نیولو کې څه پیښیږي؟ ګورئ، کله چې پری کانسرس شي د دوی مصرف زیات وي، خواړه زیات خوري، ډیره انرژي مصرفوي، ATP. دلته موږ روژه ونیوله، په همدغو مریضو حجراتو باندې مو ټوله انرژي خواړه قطع کړل، اوبه څښاک، د خوراکي توکو خوړل ټول بند شول. دغه حجرات له مخکې نه هم ناروغ او مریض او کمزوره ول، ورسره موږ په انرژي بنده کړله، دی اتومات مخ کېږي د څه شي سره؟ د ډیت سره، د مرګ سره.
دغه مرګ ته وایي اپاپټوسس، یا په اتومات ډول د بدن په خپلې فیصلې ځینې ناروغه حجرات وژل. اپاپټوسس یا آټوفیجي په اتومات ډول باندې د ځینو حجراتو له منځه تګ یا له منځه تلل. پروګرام سیل ډیث یا اپاپټوسس هم ورته وایي. دا یوه نورماله ولې پیتالوژیک پروسه ده. په ده کې هغه حجرات چې ناروغه دي او نور بدن ته ګټه نه رسوي د بدن د دفاعي سیستم په واسطه مري له منځه ځي. په روژه کې د دغو ناروغو حجراتو مرګومیر زیاتیږي. د بوسټون یونیورسۍ د ضوابطو له مخې 80% سرطاني حجرات د یوې میاشت روژې په نیولو کې له منځه ځي، او په مقابل کې 80% نوي حجرات تولیدیږي چې هغه ډیر تازه، ډیر قوي او ډیر فرش وي او د بدن ټول فعالیتونه په سمه توګه سرته رسوي. دا یو میکانیزم ده چې دقیق ثابت شوی ده او تر دې دمه روژه د سرطان په درملنه کې تر ټولو مهمه ده. اکثره انکالوژیستان یا د سرطان هغه ډاکټران چې د سرطان درملنه کوي دوی به راسره په دې خبره کې دقیق موافق وي. کله چې موږ مریض ته کیموتراپي ورکوو، یعنی د سرطان ضد واکسین ورته ورکوو، نو ورته وایو چې 40 ساعته مخکې باید ډوډۍ ونه خوري. 40 ساعته مخکې ډوډۍ ونه خوري. ولې داسې ورته وایو؟ ځکه چې 40 ساعته یا مریض فاسټینګ کې وي، روژه وي، یا خواړه وبس نسکي، دلته د سرطاني حجرات او نیمه سرطاني حجرات یا پری کانسرس سلز موږ د څه شي سره مخ کړل؟ د هنګر سره مو مخ کړل، د ولږې سره مو مخ کړل. د ولږې په دوام کې دی ضعیفه کیږي، ځینې مري او ځینې مرګوني حالت ته رسیږي، او بالاخره په همدې موقع کې موږ کیموتراپي یا واکسین ورته مریض ته ورکوو د سرطان ضد درمل، سره له دې چې په نورمالو حجراتو هم بد تاثیرات کوي. ولې سرطاني حجرات په چټکۍ سره له منځه وړي او د سرطان د واکسین په تطبیق او دغه په نتیجه کې دغه د روژې نیول زموږ سره مرسته کوي. لنډ میکانیزم بل در سره غږوم او زیاتي بس کوو چې بیا ویډیو زښته زیاته وګړيږي دا لکشر. روژه ثابته شوې ده چې د بدن د دفاعي سیستم ټول حجرات په دې باندې تقویه کېدلی شي. څنګه؟ د سایټوکاین په نامه باندې موږ کیمیکل مسنجرز لرو. سایټوکاینز پرو انفلمیټری سلز دي. څه معنا لري؟ دغه حجرات التهابونه و عفونتونه منځته راولي، ځکه دفاعي سیستم دې ته هڅوي چې یو ځای باندې حمله وکړي. که روژه نیسو دا حجرات کمیږي، چې کم شول اتومات دفاعي سیستم سره کومک کوي چې هغه د بدن په غړو باندې حمله ونه کړي. که چیرې زموږ دفاعي سیستم د بدن په غړو حمله ونه کړله، نو کومې ناروغۍ له منځه ځي، د راتګ چانس یې نه وي موجود. روماتایډ ارترایټس یا روماتیزم، السریټیو کولایټس یا کولایټس زخمی ورته وایي، او یا هم د غټو کولمو زخمونه چې دوام یې بالاخره د سرطان سبب ګرځي. نو دلته موږ د روژې په نیولو سره عفونت کم کړو، د روماتیزم او د سرطانونو حتی د زړه د تکلیفونو کارډیوواسکولر تکالیف مخه پکې نیسو. د دې ترڅنګ که روژه نیسو د بدن د دفاعي سیستم یوه بله حجره ماکروفیج نومیږي. ماکروفیج خوړونکي حجرات دي، دښمنان نیسي او خوري. د بدن دښمنان ویروسونه، بکتریاوې، دا ټول اخلي، خوري او له منځه وړي. د دوه مقدار د روژې په نیولو کې زیاتیږي، په فاسټینګ کې زیاتیږي. په میکانیزمونو انشاءالله پر روانو ورځو کې غږیږو. ټول عبادات مو الله ته منظور وګرځه. جزاک الله خیر.